په مختلفو وختونو زمانو کې چې کومې وباګانې مرضونه راغلي دي مختلفو شاعرانو په چاربیتو په خپلو کلامونو کې هغه وباګانې محفوظ کړي دي. خوشحال بابا په خپله یو د غواص وبا په نوم باندې یو نظم لیکلی دی. دغسې دا اوسنی کورونا وایرس چې کوم دی دا هم وبایي شکل په جهاني سطح باندې اختیار کړی دی، نو خلکو سره ډېر غم او فکر پیدا کړی دی. د شاعر په حیثیت باندې هر چا خپل خپل یو برخه اچولې ده. دا یو څو شعرونه ما هم لیکلي دي. د کورونا غږ: زه د تیارې زوی د ښاپیرک نه راوتلی یم، زه د تیارې زوی د ښاپیرک نه راوتلی یم، لویو طاقتونو ایجاد کړی یم، پاللی یم، جنګ ګولۍ بایللې دې ثابته شوه په دې ځمکه، جنګ ګولۍ بایللې دې ثابته شوه په دې ځمکه، زه د ترهګر په شان نړۍ داسې منلی یم. او هلته چې طالب د وینو سره لاسونه ووینځل، هلته چې طالب د وینو سره لاسونه ووینځل، دلته زه په بل شکل د ژوند په مرۍ غلی یم. او ستا اجره طالب کړه بند او ما د له جومات کو بند، ستا اجره طالب کړه بند او ما د له جومات کو بند، څنګه اوس منې که نه چې څنګه یمولی یم. او څه شوي ایمانداره د خدای کور دې راته پرېښودو، څه شوي ایمانداره د خدای کور دې راته پرېښودو، شیخه احتساب د تا پسې دلته راغلی یم. ما هم د تاریخ په کتابونو کې یو پاڼه کې، ما هم د تاریخ په کتابونو کې یو پاڼه کې، داسې یو میلمه یم چې راغلی نابللی یم. او وي به د پیریانو اجازې د ملا جان سره، وي به د پیریانو اجازې د ملا جان سره، نشته دم د روز زما زه بې چوفه ښاغلی یم. او زه په صابون او په اوبو باندې مړ کېږم، او زه په صابون او په اوبو باندې مړ کېږم، خوار غریب په کور کې په قسمت باندې وینځلی یم. او مروزه په ما پسې نو نه درځم په تا پسې، مروزه په ما پسې نو نه درځم په تا پسې، ستا لارو کوڅو ته چا د لرې رالیږلی یم. او چا چې پیدا کړی یم هم هغوی به مړ کړي ما، چا چې پیدا کړی یم هم هغوی به مړ کړي ما. لویو خلکو دغه شان د مرګ، لویو خلکو دغه شان د بل مرګ له ساتلی یم. او غټ ملکونه وخت په وخت یو نوی مرګ ایجاد کړي، غټ ملکونه وخت په وخت یو نوی مرګ ایجاد کړي، خلک مرداباد کړي ځانونه زنده باد کړي.